حفیظ الله تراب په داستاني ادبیاتو کې د هېواد په کچه یو پیژندل سوی نوم دی. که څه هم نوموړي خپل ادبي یون له شاعرۍ څخه راپیل کړی، خو د ننګرهار پوهنتون د استاد آصف صمیم په لارښوونه یې نثر ته پام وراړولی دی. لنډه کیسه، طنز، ادبي ټوټه، ډرامه، سیاسي مقالې او سفرنامه د داستاني ادبیاتو جلا جلا صنفونه دي، خو ښاغلي تراب پکښې داسې قلم چلولی دی چې کتابونه یې پکښې لیکلي او په سلهاوو مینوال یې د داستاني ادبیاتو په لوستلو ادبي تنده خړوبوي. د ادبیاتو ترڅنګ د ژورنالیزم په ډګر کې هم د یو شمېر مجلو مسؤل مدیر او د ځینو کتنپلاوی او په یو زیات شمېر چاپي رسنیو کې مقالې، لنډې کیسې، طنزونه او پر ادبي ټوټو او شعرونو سربیره سیاسي څېړنیزې مقالې هم خپرې سوي دي. د ښاغلي حفیظ الله تراب په شعر او نثر کې د هېواد ناخوالې غورځنګونه وهي. که څه هم یو شمېر کسان نقد نشي زغملی، خو تراب د خپل قلمي رسالت له مخې په ډېر جرأت د نقد وړ خلک او کارونه د قلم په ژبه ټولنې ته رسوا کړي دي. د دې ترڅنګ یې په شعر، داستانونو او ډرامو کې د مینې خواږه هم ورګډ کړي دي. نوموړي ته د غوره داستاني ادبیاتو د پنځولو له امله یو شمېر جایزې او ډالۍ هم ورکول سوي دي. دی وایي د ټولنې د سمون په لار کې هلې ځلې ورته له نیکونو په میراث پاته دي. دی په دې اړه وایي: سپېڅلی صاحب، زما نوم حفیظ الله تراب مې تخلص دی او د کونړ ولایت د سرکاڼو د ولسوالۍ د پشت اوسېدونکی یم. د پلار نوم یې حبیب الله او د نیکه نوم یې میرزا نوررحمن مومند دی. زموږ کورنۍ په کونړ کې د میرزیانو په نامه یادېدله. په هغه وخت کې چې نه مکتب و نه مدرسه وه، نو زموږ نیکونه چې وو، حتی د نیکونو نیکونه هم تعلیم یافته و. نور خلکو ته درسونه زده کول، لکه د لغمان، د نورستان او د نورو ځایونو نه به خلک راتلل، دوی ورته لیک لوست زده کولو. بیا مې نیکونه مې د هاشم خان صدراعظم په وخت کې ډېرې لویې دندې لرلې په دولت کې. نو ما خپل تحصیلات د پښتو ادبیات مې لوستي دي. په ننګرهار پوهنتون نه فارغ یم په 2000 میلادي کال کې. او شاعري خو مې په هلکتوب کې شروع کړې وه، 8-9 صنف کې وم، خو داسې منظمه نه وه. بیا چې پېښور ته مهاجر شوم، هلته مې شاعري پیل کړه. د شاعرۍ نه وروسته مې په نثر لیکلو او په نثر لیکلو کې بیا لنډې کیسې مې ولیکلې، ډېرې لنډې کیسې مې لیکلي دي، سیاسي مقالې مې لیکلي دي. د هجرت په هره خپرونه کې او حتی د افغانستان په ډېرو خپرونو کې مې لیکنې چاپ شوي دي. بیا مې تلویزیوني ډرامې د افغانستان په ټولو تلویزیونونو کې نشر شوي دي، په کاراتو او حتی د افغانستان نه بهر په ځینو چینلونو کې هم نشر شوي دي. ډېرې لوړې جایزې راکړي په ډرامه لیکنه کې، داستان لیکنه کې. او د اوس دپاره د جرمني په بون ښار کې اوسېږم او هیله مې ده چې 2 ناولونه ولیکم په سږ کال، او سریالونه مې لیکلي تلویزیوني. نو همداسې په فرهنګي برخه کې مې ډېر کار کړی. ډالۍ مجلې مسؤل مدیر وم، د ډېرو نورو مجلو کتن پلاوی وم، لکه ګندهاره، مینه او همداسې نورې. او په کابل کې مې په سرخط اخبار کې تقریبا په یو کال کې تر 110 پورې لنډې کیسې، طنزونه او سیاسي مقالې چاپ شوي وې. او په اطلاعات و کلتور وزارت راته د وخت وزیر لومړۍ درجه جایزه راکړله په ډرامه لیکنه کې. او همدارنګه ځینو خارجي مؤسساتو په ډرامه لیکنه کې ایوارډونه راکړي دي. زموږ د دې اونۍ فرهنګي څېره او د داستاني ادبیاتو استاد لیکوال وایي غواړي د ژوند تر اخره پورې خپل ولس او هېواد ته د قلم په څوکه خدمت وکړي. نوموړی له ځوانو قلموالو څخه هم غواړي چې په لیکوالۍ کې د ریالیزم لمن ونیسي.